که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. مینوالو، څنګه کولی شو چې د مسنجر او د واتساپ چټ وګورو او ښه کس ته دا پته ونه لګي چې زموږ چټ د کتلی دی او که نه. یعنې دته به داسې ښکاري چې زما خبرې او زما میسیجان د بالکل نه دي کتلي، مګر دلته به تا د ده چټ مکمل کتلی وي. نو د دې لپاره کومه طریقه پکار ده او څه ډول طریقه ده، راځئ چې طریقه پیل کړو. مینوالو، تاسو به لومړی لاړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته ولیکئ چټ بین، دا به کلیک کړئ او دلته به تاسو د اپلیکیشن راواوړي. ما ته یې دلته اوپن راکړی او تاسو ته به دلته انسټال درکړي او موبایل ته به یې را ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې ډاونلوډ کړه، دلته به راشئ، په دې اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک کړ، تاسو به لومړنی اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ او بیا به دوهم اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ کلیک کړ او دلته به تاسو ته چټ آدر او سټیټس راواوړي. دلته لومړنی اپشن چې دا چټ د چټ کې تاسو ته د واتساپ میسیجان راځي او دلته تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. یعنې د واتساپ څومره میسیجونه چې دي هغه ټول دلته تاسو کتلی شئ. او دویم اپشن د آدر باندې تاسو ته هغه میسیجان راځي کوم چې تاسو په خپله خوښه انتخاب کړئ. مثلا زه دلته انتخاب کوم آدر کې دلته دې اپشن باندې کلیک کوم. کله مې چې دغه اپشن کلیک کړه، دلته به ما ته راواوړي آډ نیو اپ، یعنې تاسو دلته کوم څه اختیاروئ. دلته زه غواړم ایمو، مسنجر او یا بل څه کوم ایپس چې تاسو غواړئ. دلته زه مسنجر انتخابوم. نو ما مسنجر انتخاب کړ. اوس تاسو ته چې میسیجان راځي مسنجر ته، نو تاسو یې کتلی شئ دلته او هغه کس ته به دا پته نه لګي چې د زما میسیج بالکل کتلی دی، بلکې دته به داسې ښکاري چې زما میسیجان یې بالکل نه دي کتلي. او دلته کله چې تاسو ته د واتساپ ته میسیجان راشي، نو تاسو دلته چټ باندې چې کله کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ته بالکل میسیجان راغلي وي. نو تاسو کولی شئ چې دلته میسیجان وګورئ او ښه کس ته به پته نه لګي. نو مینوالو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب حتما سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې هم په پاک رب سپارم. دی الله په امان.